السلام علیکم. انسان ته غوسه ولې راځي؟ دا غوسه راتلل د هغې علامې او د هغې حل لارې څه شی دي؟ نن به ټول په دې ویډیو کې وایو، دا ټول به مشکل به حل کوو. دا موضوع او دا ویډیو مې ځکه جوړوم زموږ اکثریت ملګري ما سره رابطه نیسي او دغه پوښتنه کوي او دغه مصیبت او دغه ستونزه زموږ او ستاسو په ټولنه کې بیخي زیاته شوې ده. هر انسان ته په وړه وړه خبره باندې غوسه ورځي. دا غوسه ولې راځي؟ کومې خبرې په انسان کې راشي، کومې علامې په انسان کې راشي چې د غوسې ښکار ګرځېږي او د هغې بیا حل لارې څه شی دي؟ حل لارې مې درته راوړي دي او د هغې تر څنګ مې علامې مې درته راوړي دي. دغه ټول مو که حل کړو انشاءالله تعالی زموږ او ستاسو زندګي به ډېره د خوشحالۍ او د آرام زندګي به مو وي. ځکه علما کرام فرمایي اول الغضب جنون واخره ندم. اول د غوسې چې دی دا لیونتوب وي. سړی په ځان نه پوهېږي، لاړې هم بادېږي، خلک هم وهي، بدرد هم خلکو ته وایي، کنځاګانې هم کوي، هر کارونه کوي. خو چې کله دا غوسه خلاصه شي، کله وخت پې تېر شي، نو ندمون بیا پښیمانتیا بیا ډېر زیات خفه نو له اول نه دا کول پکار دی چې هغه کومې حل لارې دي هغه سړی په خپل ځان باندې عملي کړي. نو راځو له اولو کې د غوسې علامو ته چې مثال سړي کې دا نښې موجود دي، نو پوه شه چې دی یا د غوسې ښکار کېدو دی، ده باندې غوسه راځي. دا زموږ او ستاسو معاشره کې چې د ښځې او خاوند ترمنځ بې اتفاقي ده. استاد د شاګرد خبره نه مني، شاګرد د استاد خبره نه مني، پلار د زوی خبر نه مني، زوی د پلار خبر نه مني، په کور کې خواښې انګور سره په جنجال دي، ښځه او خاوند په جنجال دي، د طلاقونو مسلې چې راځي، دا ټول یوازینی شی د غوسه ده. چا چې دا غوسه کنټرول کړله او دغه کومې علامې چې مې لیکلې دي دغه یې د ځان کې ولیدلې او بیا یې د حل لارې ورته راوباسلې، نو انشاءالله تعالی معاشره به ورو ورو د اصلاح طرف ته ځي. راځو علامو ته. اول نمبر علامه دا قناعت نه کول. زمونږ او ستاسو دا غوسه ولې راځي؟ مونږ او تاسو قناعت نه کوو. کله مو چې قناعت راغی، قناعت دې ته وایي هر انسان په خپله برخه په خپل تقسیم باندې چې الله تعالی څومره تقسیم کړی په هغې باندې خوشحاله شي او راضي شي، ده د قناعت وایي. کله چې انسان قناعت وکړو، ښځې د خپل خاوند سره په کور ژوند کې قناعت وکړو، کور جوړ دی. خاوند د خپل ښځې سره په کورنۍ ژوند کې مثال ښځه ده په کور کې خبر راځي ټیټه او پورته راځي، په دغه خبرو کې قناعت وکړو چې زه دا خو زما په تقدیر کې لیکلی شوي دي، نو بس کور جوړ دی. قناعت که چا وکړو چې څومره برخه کې هغه لږ هم تا ته رسېږي. موږ او تاسو ځوانانو ته چې غوسه ورځي هغه اکثره وخت کې د پیسو کموالي د وجې نه، ته که لږې پیسې هم درته رسېږي، که 100 روپۍ نن ګټې، که 200 ګټې، قناعت وکړه. که د قناعت وکړو دغه قناعت والا پیسې به تا ته کفایت کوي، او که د قناعت ونه کړو نو ته به په کروړه روپۍ به در سره یې خو ته به بې صبره یې. لومړنۍ خبره قناعت کول. دویم د الله جل جلاله په فیصلو ناراضه کېدل. چې الله تعالی څومره فیصلې کړي دي ته چې دا زما په حق کې صحیح نه دي، ته په دې باندې خوشحاله نه یې، نو ته چې د الله تعالی په فیصلو باندې ناراضه کېږي نو پوه شه چې وروسته به ته د غوسې ښکار کېږي او د نورو لوی جنجالونو سره مخ کېږي. دریم نمبر دی علما کرام فرمایي شکایتونه کول په هره خبره کې. ما باندې الله تعالی دا عذابونه راوستلي او ما باندې دا تکلیفونه دي او یوازې زه کتلی یم او دا خبرې کوي، نو دا ټول اخره کې بیا د غوسې لامل کېږي. نو کوشش کوئ چې شکایتونو نه ځان وساتئ. او څلورم ورپسې دی دغه غټه علامه بې صبري کول. دا بې صبري خبر خو موږ تاسو اورېدلې دي، بار بار خو عملي کوئ نه، باید په عمل کې راولو. چې صبر تر ټولو صبر ښه شی دی. چې صبر مو وکړو که نه، که څومره مصیبتونه راځي حل لارو ته چې راشو انشاءالله بیا پې ښه پوهېږئ. دا صبر مو چې وکړو نو بس او بې صبرۍ نه مو ځان وساتو نو تاسو بیا د غوسې ښکار کېږئ نه. او پنځم ورپسې د زړه تنګي. په وړه وړه خبره باندې زړه تنګوي. چې مثال یو څیز دومره غټ شوی نه وي، واړه خبره یي چا در سره ټوکه وکړله، یا مثال په کور کې د ښځو خاوند ترمنځ یو خبر راشي، یا د ملګرو سره یا په بازار کې یا د مشتري سره یا دکاندار سره ستا یو خبر راغله وړه خبره، زړه دې پې تنګي. دغه زړه تنګي وروسته د غوسې لامل کېږي او بیا وروسته جنګ او جنجال ته پسې اوړي. او ورپسې بله آخري علامه چې دا ځان ته خیرې کول، ځان ته بدې ردې ویل، یا بس یا الله ما تباه کړي، یا الله ما غر کړي، او ځان ته سپېړې نیول، دغه چې دی که نه د غوسې علامې دي. دغه علامې چې ځان نه وباسلې انشاءالله تعالی در کې پیدا شولې نو بیا د حل لارو ته چې راشي، دغه حل لارې چې دي دا د غوسې د ختمولو حل لارې دي. دا مو که په ځان کې عملي کړلې نو انشاءالله تعالی ژوند او زندګي او آخرت به مو د مزو وي. بیا اول نمبر ځان سره به دا سوچ وکړئ، زه چې دا غوسه کوم دا غوسه ولې کوم؟ دا غوسه خو چې دا خو د شرک دروازه ده. دا سوچ به ذهن کې وکړي چې دا سوچ دې وکړو انشاءالله تعالی ستا دا غوسه چې ده دا به ډېر زر له منځه راغلی شي. غوسه څنګه د شرک دروازه؟ د شرک دروازه داسې دی ته خو د الله تعالی په فیصلو باندې په قناعت نه کوې، د الله تعالی په فیصلو باندې ناراضه یې، الله تعالی شکایتونه کوي، بې صبري کوي، زړه دې تنګ دی، ځان ته خیرې کوي، خو دا خو ټول شرک ده او د بل خدای طرف ته یو رقم دعوت دی. نو ته به چې دی که نه دا خبره ذهن ته راولي چې زه خو یاره بیا
بیا به زه غوسه نه کوم. دغه خبره چې ذهن ته راوستله، ځکه دا غوسه د شرک یو رقم دروازه ده. دویمه حل لاره تکبر مه کوه او عاجزي کوه. کله چې تکبر شروع کړه کنه او هر انسان در په سپک نظر کتل، نو بس پوه شه تا کې بیا د غصې راځي، دا غصه به بیا تا کې خامخا راځي. او چې تکبر دې ختم کو، عاجزي دې شروع کړه، عمر کې تا کې تکبر ونه شي. ښایسته او ښکلي مثالونه د محبوب علیه السلام زندگی ده. غصه په کارم د بعض ځایونو کې نبی علیه السلام غصه کړې ده. امام شافعي رحمه الله فرمایي چاته چې غصه نه ورځي دا خر دی، او چې څوک غصه شي او بیا یو کار وکړي او بیا بل څوک دنه بخښنه غواړي او دې بخښنه نه کوي، نو دا شیطان دی، ځکه شیطان بخښنه نه کوي. نو غصه په کارم ده. کله نه کله به نبی علیه السلام ته دومره غصه ورغله چې مخ مبارک داسې تک سور به شو د نبی علیه السلام مخ مبارک. خو په هغه ځایونو کې غصه په کار ده چې د شریعت مخالف کار وګوري. اوس یو بچی دی مونځ نه کوي او ته ورته په غصه شي چې هلکه مونځ ولې نه کوي، یو څپېړه یې وهي، په هغه ساعت د کور وباسي، نو دغه ځای کې بیا غصه جایز ده. د شریعت خلاف کار چې دی وکتلو که هغه هر ځای کې، نو ته به امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي. نبی علیه السلام په مخکې و چې داسې کوم د شریعت مخالف کار به وشي، بیا نبی اسلام غصه کېدو هم، ځکه یو سړي خپلې ښځې ته په هغه وخت کې 3 طلاقه په یو ځای ورکړو. نبی علیه السلام مخ مبارک ډېر زیات تک سور شو، زه ژوندی یم او خلک د الله جل جلاله په دین باندې ټوکې کوي، نو ډېر زیات غصه شوی. په ډېرو موقعو کې نبی اسلام غصه شوی. خو اخلاق او صبر کول، قناعت کول د نبی علیه السلام باید موږ تاسو زده کړو. نو تکبر به نه کوي. دویمه معنا ده تکبر چې د ختم کو، او هر انسان ته د انسان په سترګو وکتل، هر انسان ته د ځان نه پورته وکتل چې دا زمانه په مرتبه کې پورته دی، ځان به ډېر کم ګڼي، عاجزي به کوي، بیا تا ته غصه نه راځي. حل لاره همدا ده. دریم چې په تقدیر باور لره. دا کوم تقدیر چې تا ته لیکلی شوی دی، که د بچی مړ کېږي، که د مور مړه کېږي، که د پلار مړ کېږي، که د ښځه مړه کېږي، که کوم بل مصیبت در باندې راځي، ورته بس دا د الله د طرف نه دي، بس الله راته لیکلي، الله جل جلاله په خپلو فیصلو باندې ښه پوهېږي، زه د الله جل جلاله په فیصلو باندې نه پوهېږم. کېدای شي په 12 سپاره کې آیت دی وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. تاسو به یو شي ته د خیر فکر کوئ، هغې کې به شر وي، بل شي ته به شر فکر کوئ، هغې کې به خیر وي. دا د الله جل جلاله قانون دی. ته چې د کوم څیز نه ډارېږي، په هغې کې به تا ته الله جل جلاله خیر لیکلی وي. بل څلورمه حل لاره څه شی ده؟ ځان سره دا فکر وکړي، سوچ کې به دا خبر راولي چې دا غصه دا خو د شیطان شی دی. غصه شیطان کړې وه. آدم علیه السلام ته سجده وکړه، شیطان ته یې وویل د ویل نه کوم. غصه ورغله، حسد یې وکړو، حسد نه بعد لاړو کافر شو. اوسه پورې لعین دی، خلک پرې لعنت وایي. نو ته به ځان سره سوچ وکړې دا غصه خو د شیطان ده، زه شیطان ولې خوشحاله کړم؟ راځه صبر وکړه، قناعت وکړه، رحمان ذات خوشحاله کړه. نو دغه سوچ به راولي، تا ته بیا غصه به دې ختمېږي انشاءالله ورو ورو. او پنځم، په دا مصیبت چې دی که نه، کله چې تا باندې مصیبتونه راځي، دې سره د انسان درجات بلندېږي. کله چې تا باندې مصیبت راځي که نه، یا دې بچی وفات شو، یا دې پیسو کې تاوان وکړو، یا دې په مال یا هر څه تکلیف در باندې راغی، یا دې لاس مات شو، یا دې پښه ماته شوله، یو مصیبت در باندې راغی، په دغه مصیبت باندې الله جل جلاله ستا درجات بلندوي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي څوک چې یوه ورځ مریضي تېره کړي، دا مریضتیا چې په انسان باندې مریض شي که نه، دا مصیبت دی، دا خو نعمتونه خو نه دي. دغه مصیبت چې په انسان باندې راشي، دغه مریضتیا یوه ورځ، الله تعالی د 80 کاله ګناهونه معاف کوي. په دې سره د انسان درجات بلندېږي. د قیامت په ورځ به یوه ډله الله جل جلاله دومره ډېر اجرونه ورکړي، دومره ډېر اجرونه ورکړي چې بې حسابه بې کتابه اجرونه ورکړي. خلک به غفتې کوي چې دا څوک دي، نو خلک وایي چې دا هغه خلک دي چې دوی باندې مشکلات او مصیبتونه راتلل، خو دوی ورباندې صبر کولو، دوی الله ته شکایت نه دی کړی، نو دوی به صبر کولو. نو چې صبر یې کولو، الله تعالی داسې بې حسابه بې کتابه نعمتونه اوس په جنت کې ځئ چې کوم ځای به خوښېږي الله ورته یې واخلئ، بې حسابه اجرونه او ثوابونه ورکړي. نو هغه چې کوم خلک هلته د قیامت په ورځ ولاړ دي او هغوی باندې مصیبتونه نه دي راغلي، هغوی په دنیا کې خوشحاله زندګي تېره کړې، نو هغوی به ارمان وکړي کاش چې په موږ باندې بیخي خوشحالي نه وي راغلی، په موږ باندې په دنیا کې ټول غمونه راغلي وای، نو موږ به نن دا نعمتونه اخیستي وو. نو ته به ځان سره دا سوچ به وکړې چې دا کوم مصیبت په ما باندې راځي که نه، دی سره زما درجات بلندېږي، دې سره به ما ته الله تعالی اجر او ثواب راکړي. نو دا سوچ به ځان سره وکړې. او شپږم خبره صبر کول. صبر ما تاسو ته دي کې په دې علامو کې اکثر خلک بې صبري کوي، ته به صبر کوي. دا صبر کول ځان کنټرولول. مصیبت در باندې راغی، زمونږ تاسو خلک اکثره وخت کې څه کوي، مصیبت پرې راشي، یو څوک وفات شي یا د سره کوم حادثه وشي، نو دې مخ وهل شروع کړي. اکثریت زنانه مخ وهي، ګریوانونه شکوي، ویښته شکوي، ځان ته یې څپېړ نیولي، خیراګانې کوي او قسمه قسم شکایتونه کوي، په الله تعالی تنقید او اعتراضونه کوي، ځان کفر حد ته ورسوي. دا ټولې خبرې کوي، خو بیا چې 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې تېرې شي، بیا وایي
بس الله ته مې دې صبر نو دا صبر نه دی. صبر هغه دی چې د مصیبت په اول وخت کې وشي. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، ما تاسو مخکې ویلی مو چې نبی علیه السلام په یو لاره تېرېدو، یو ښځه په قبر په غاړه ناسته وه، جړلې زوی وفات شوی. نبی علیه السلام ورته صبر کوه. هغې ورته ویل ځه په تا خو مصیبت نه دی راغلی او څه ورته معلومات کېږي. نبي صلی الله علیه وسلم روان شو. بل صحابي ورته دا دی پیژندل دا څوک و؟ هغه ورته دا خو ما نه دی پیژندلی. وایي دا خو د دوه جهانو سردار نبي علیه الصلاۃ والسلام و. نو ښځه په منډه لاړه چې اوس مې ایمان خراب نه شي. نبي صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ما ته بښنه وکړه، زه به صبر کوم دې نه بعد. نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته وفرمایل صبر هغه دی چې په اول د مصیبت کې وشي. صبر هغه دی چې په اول د مصیبت کې وشي. داسې نه چې ته اول ځان ښه وډبوې او څو ورځې تېر شي بیا وایي چې صبر مې دی الله ته. دا خو صبر نه ده، او ته خپل کار وکړو. نو اول وختونو په اول د مصیبت کې به ته صبر کوې، ځان به کنټرولوې. ومه حل لاره څه شی ده چې دا غوسه درته راغله که نه، د دې ختمولو ومه حل لاره څه شی ده؟ دا مصیبت چې دا نعمت وګڼه. مصیبت ځکه نعمت وګڼه، ما تاسو په دې کې خلاصه کړله، په دې کې مې درته خلاصه کړه. مصیبت څنګه نعمت وګڼه چې د دې مصیبت په وجه باندې ستا څه شی کېږي، ستا درجات بلندېږي، ستا چې دی په جنت کې ورته اعلی مقامات ملويږي. نو ځکه ځان لپاره نعمت وګڼه. نو چې کله دې نعمت وګڼل، کله یو مصیبت در باندې راغی، سوچ دې وکړو او ما ته به الله تعالی دا اجرونه راکوي او بس دا سوچونه دې وکړه، بس الله تعالی به ستا د غوسه اتومات ختم کړي، تا ته بیا غوسه نه درځي. اتم نمبر حل لاره څه شی ده د غوسې د ختمېدو؟ په غم شکر وباسه. په غم به شکر څنګه وباسې؟ په قرآن کریم کې آیت دی لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو چېرته شکر وباسلو نو زه به درته زیات کړم. نو دا غم به درته زیات کړي، نور هم زیات شي. که زوی درته الله تعالی مثال یو وفات شو او ته چې شکر دی، داسې شکر مه وباسه. داسې شکر درته نه وایم یا الله ستا شکر دی چې زما زوی دې مړ کړو، یا الله ستا شکر دی چې په دوکان کې مې تاوان. داسې شکر به نه وباسه، دا ګناه ده. شکر څنګه وباسه؟ په غم داسې شکر وباسه چې الهه شکر دی چې زوی مې مړ شوی دی چې ورک شوی نه دی. ته به اوس وایې چې دا دې څنګه خبره وکړله؟ دا ورکېدل د بچي دا د مرګ نه لوی غم دی. بچی چې دې ورک شي تا سره به که مړ شي خو 2 ورځې 3 ورځې 10 ورځې غم به ختم شي، خو که ورک شو ټول عمر دپاره به جاړې ورپسې، ټول عمر به دپاره به خفه یې چې نن به راځي سبا به راځي او ته به اوښکې تویې. دا تر ټولو لوی مصیبت دی چې هغه درته راځي نه، یا مثال چا تختولی یا بیخي نوم او نشان ورک شوی، ته به په غم او فکر کې ناستې او دروازې ته به ګورې. نو ته به ځان سره شکر وباسې چې شکر دی یا الله چې مړ شو خو چې ورک نه شو. دا لوی غم دی. لکه د یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ورپسې ړوند شو، 40 کاله ترېنه ورک و. نو هغه لوی غم دی. ګوره تر اوسه پورې کوم بچی کله چا مړ شوی څوک ورپسې ړوند شوی نه وي، خو ورک شوي پسې سترګې ووتلې، ړوند شو ورپسې. نو په غم به داسې شکر وباسې که د یو چا پښه ماته شي، که یو چا لاس مات شي، نو دې شکر وباسې چې یا الله خره چې پرې شوې نه ده، په دې شکر وباسې. داسې شکر وباسې یا الله شکر دی چې لاس مې مات شو، داسې نه. داسې شکر وباسې چې یا الله شکر دی چې دا پرې شوې نه ده، یا الله شکر دی چې دې نه غټ افت را باندې نه دی راغلی. نو داسې غم را باندې یا الله مه راولې چې دا مخکینی غم مو ورباندې هېر شي. داسې شکر به وباسې. نو دا خبره چې د ذهن ته راوستله، نو ستا بیا غوسه بیا نه راځي. نهم د غیب ویلم صرف یوازې او یوازې د الله جل جلاله سره دا سوچ به وکړي. په غیب باندې هېڅوک نه پوهېږي چې په راتلونکي کې تا سره څه پېښېږي، په راتلونکي کې تا سره څه کېدونکي دي. نو د الله تعالی نه غیر هېڅوک نه پوهېږي. دا خبره به ښه په ذهن کې کښېنوي. نو غوسې ختمېدو بهترینه حل لاره همدا ده. لسمه حل لاره دا ده، همیشه به ځان نه ښکته خلکو ته ګورې. ځان نه ښکته خلکو ته چې یو کتل که نه تا کې عاجزي هم راځي، غوسه دې هم ختمېږي. ته چې په دې لاره باندې ځې فقیران وګورې، داسې خلک وګورې چې پښې نه لري، داسې خلک وګورې. ما یو ویډیو مې کتله، په هغې کې یو موټروان هغه ارمان کې کاش کې ما سره موټر وی، بل سړی په موټرسایکل روان هغه کاش کې ما سره موټر وی، بل سړی په بایسکل روان هغه کاش کې ما سره موټرسایکل وی، بل سړی په پیدل روان هغه کاش کې ما سره بایسکل وی، بل سړی خپې نه یې شلي او په هغه چوکۍ کې ناست هغه کاش کې ما سره روغې پښې وي چې زه پرې ګرځېدلی وی. نو ته په هر یو نعمت باندې شکر وباسه او ځان نه ښکته خلکو ته وګوره. پورته مه ګوره چې ما سره د هغه غټ بلډینګ وی او تیاره وی را سره او غټ موټر وی، نه، ځان نه ښکته خلکو ته وګوره. نو تا ته به ارامتیا میلاو شي. غوسه چې ده که نه څومره غوسه دې راغلې هغه به انشاءالله تعالی ختم او رفع او دفع شي. نو دغه لسم کار به راولي په ځان کې چې ځان نه ښکته خلکو ته وګورې، بله ته به نه ګورې. 11 الدنیا سجن المؤمن دی. دا دنیا چې ده که نه دا د مؤمن دپاره زندان ده. دا خبره به چې په ذهن کې کېناستېدله بس تا ته بیا په عمر کې به هم غوسه رانه شي. دنیا د مؤمن دپاره زندان دی. دا د نبي علیه السلام حدیث مبارک دی. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، او کافر دی پکې مزې کوي، د کافر دپاره جنت دی، موږ دپاره زندان دی. په زندان کې د خپلې خوښې سړی ژوند نشي تېرولی. که ژوند تېروي په زندان کې نو د حکومت په خوښه به ژوند تېروي. که کالي اغوندي د هغه په خوښه به یې اغوندي، که خوراک کوي د هغه په خوښه به یې کوي. همدغسې انسان به هم که دنیا کې که خوراک کوي، که څښاک کوي، که هر څه کوي، ټول به د الله په خوښه کوي. که تکلیفونه ورباندې راځي، که بچی وفات کېږي، که مال، دا خو ټول د الله دي، الله ورکړي او الله ته بېرته واخیستل. نو دې کې د ده څه اختیار دی؟ نو دې کې به څه هېڅ خفګان هم نه کوي. او 12
دا ډیر غمونه چې دي کنه، دا ډیر غمونه، دا ډیر تکلیفونه، دا ګوره په بدانو نه راځي. اکثر خلک وایي چې یالله بس زه دې کتلی یم په ما باندې تکل، نه دا ما تاسو ته په اوله کې دا وایي چې دا به نه کوئ، ګوره شکایتونه به نه کوئ. دا ډیر غمونه چې دا په نیکانو راځي. تاسو سوچ وکئ د نبي علیه الصلاة والسلام د اولو العزم پیغمبران، اولو العزم ته ولې اولو العزم وایي؟ چې موسی علیه السلام، د عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، محمد صلی الله علیه وسلم، د 15 پیغمبران چې د اولو العزم دي، دوی ته ولې اولو العزم وایي؟ د لوی عزم خاوندان. دوی به صبر کولو، استقامت به کولو، قوم به ورسره تکلیفونه به ورسول، په تیږو به یې ویشتل، کنځاګانې، بدې ردې د کلي نه به یې شړل، خو دوی به چې صبر به یې کولو، بس یوازینی شی صبر به کولو. داسې فکر ونه کړئ چې دغه تکلیفونه په ما راځي دا لکه چې زه د الله تعالی خوښ نه یم. داسې فکر وکړئ چې دا ډېر تکلیفونه دا په نیکانو راځي. اول په پیغمبرانو، بیا چې پیغمبرانو ته څوک نږدې لکه صحابه، بیا صحابو ته نږدې تابعین، بیا تبع تابعین، او چې څومره ورپسې ته نیکې الله تعالی به در باندې تکلیفونه ډېر راولي او درجات به دې بلندېږي. مخکې درته وویل 14مه حل لاره یې څه شی ده؟ کله چې درته غوسه راتلله که نه، نو ته به ځان سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم، او په ځان به 3 کرته چوپ کړې، بس غوسه به دې ختمه شي. په دې سره هم که ختمه نه شوله، نو بیا به اودس وکړې. علماء کرام فرمایي دا اودس چې وکړې، دا غوسه د شیطان د طرف نه ده، او شیطان خو د اور نه پیدا شوی دی، او اور خو په اوبو مړ کېږي. نو ته چې اودس وکړې، بدن به دې یخ شي او غوسه به دې ختمه شي، او اودس به وکړې. نو په اودس سره ستا غوسه مکمل ختمېږي. او درېیم بل ورځ چې باندې 14 کې نو درود شریف وایه. چې کله درته غوسه راتله، درود شریف وایه، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد، دا کار کوه. او 14 درته وایم، هغه مې نه دی لیکلی، چې کله درته غوسه راتله، که روان یې یو طرف ته ودرېږه، بیا تا ته که روان یې نور دې فایټینګ ته زړه کېږي، نو ته بیا تګ به ډېر نه کوې ورپسې. او که چېرته ولاړ یې او غوسه یې که نه، کښېنه، ځان استراحت کړه. لکه څنګه چې ابوذر غفاري رضی الله عنه دا حدیث اورېدلی چې ولاړ یې کښېنه، هغه په پټي کې ولاړ و، پټي کې ټولې خټې وې، نو ده ته غوسه راغله، یو سړی یو غلط کار وکړ، ده ته غوسه راغله، نو حدیث ور یاد شو چې نبي علیه السلام ویلي چې ولاړ یې کښېنه، په خټو کې کښېناست. دومره د نبي علیه السلام فرمان بردار چې څنګه غوسه درتللی چې که ځای دې کتل د ناستې وکښېنه، چې ناست یو غوسه درله که نه، یو طرف ته ځای پیدا کوه، ویده کېږه، غوسه به دې ختمېږي. که یو ځای کې مثال پوهېږي چې تګ ښه دی که نه، د ولاړ نه روان شه هغه خلکو نه، نو تا ته بیا دا غوسه به دې ختمېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.